دوستانو هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ ایف جي ټابز یوټیوب چینل. هغو قدرمنو دوستانو هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه طریقه راوړې ده چې تاسو به په اوس وخت کې کتلي وي که نه په دا رمضان میاشت کې چې په هر ځای کې دغه یو لینک دوستانو ښکته او پورته کېږي په واټساپ کې چې 50 جی بي فری ډیټا ترلاسه کوي دوستانو. دغه تاسو کتلی شئ چې رمضان کې 50 جی بي فری ډیټا ورکوي. آیا دا حقیقت لري که نه لري؟ نو دوستانو دغه مکمل معلومات په دغه ویډیو کې در کوم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل ایکن هم پس فعال کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. نو دوستانو تاسو به اوس دلته کې راشئ، په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ. څنګه کولی شو دغه فری انټرنیټ ترلاسه کړو؟ تاسو دوستانو چې کله په دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو دغه به تاسو یوې بلې صفحې ته بوځي. هلته به دوستانو تاسو خپل شخصي معلومات غواړي که نه، تاسو ته به وایي تاسو خپل نمبر دننه کوئ یا تاسو خپل ایمیل دننه کوئ یا تاسو بل کار وکړئ دوستانو. نو په هغې طریقې سره به وایي چې تاسو دغه کار چې وکړئ موږ به تاسو ته فری انټرنیټ درکړو. خو دا مکمل دوستانو دروغ دي، هیڅ فری انټرنیټ نشته دی. هیڅ په دې باندې تاسو ځان مه غولوئ او وخت یې مه ضایع کوئ، ځکه چې هیڅ فری انټرنیټ نشته دی دوستانو. دغه ځان ته ویب سایټونه دي چې دوی دغه ویب سایټونو له لارې د خلکو ایډیانې هم ښې کولی شي، د خلکو واټساپ هم ښې کولی شي او دغو لینکونو له لارې دوی ته خپله ګټه رسېږي او دوی ته خپلې پیسې جمع کېږي، ځکه چې دغه ویب سایټونه دوی جوړ کړي. که ته چېرته دغه ویب سایټ ته ورننوځې یو منټ پکې کار وکړي، یعنې یو منټ پکې کار وکړي نو تا دوی ته په خپله پیسې جمع کېږي دوستانو. نو دغه ټول مطلق دروغ دي دوستانو. دغه هېڅ کله هم تاسو حقیقت مه ګڼئ. دغه فری انټرنیټ نشته دی دوستانو. تاسو به کتلي بعضې وخت په د نوي کال کې هم داسې راووځي چې هلته مو وایي چې 50 جی بي فری انټرنیټ ورکوي، 80 جی بي فری انټرنیټ ورکوي. خو دغه دوستانو مطلق دروغ دي. په دې باندې خپل وخت مه ضایع کوئ او دغه لینکونه مه چاته لیږئ او مه چاته وایئ چې دغه لینکونه ما ته راولېږه او مه پرې کلیک اخلئ، ځکه چې که تاسو پرې کلیک واخلئ شاید د تاسو واټساپ هیک شي که نه، د تاسو واټساپ هیک شي یا بعضې داسې لینکونه په دې کې خطرناک لینکونه چې کله تاسو په کلیک واخلئ نو تاسو د موبایل به ریسټار کېږي، یعنې وایروس به وي. نو وایروسي لینکونه وي، په دغه باندې هېڅ دوستانو باور مه کوئ او دغه شانتې لینکونه چې څوک تاسو ته درلیږي دغه ختموئ او ډیلیټوئ. دوستانو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دغه ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ دوستانو. د دې لپاره یې مه شیر کوئ چې زما یوټیوب چینل ته په ویوز راشي او یا سبسکرایب زیات شي. د دې لپاره دوستانو دا مهرباني وکړئ دغه ویډیو شیر کړئ چې تر څو نور ملګري هم له دغه څخه خبر شي، یعنې نور دوستان هم خبر شي چې تر څو دغه حقیقت باندې پوه شي او دوی وپوهېږي چې آیا دغه رښتیا حقیقت لري او که نه لري دوستانو. نو هیله ده چې زموږ واټساپ ګروپ کې ځانونه در سره جوین کړئ دوستانو. دغه زموږ واټساپ ګروپ دی، په دغه کې موږ هره ورځ داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو او هر ډول اړخیز معلومات پکې کوو دوستانو. د دغه واټساپ ګروپ لینک مو تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي، نو تاسو ته به هغه لینک باندې کلیک واخلئ او تاسو به زموږ واټساپ ګروپ ته دوستانو راشئ او موږ په دغه کې هره ورځ ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو او معلومات پکې اپلوډوو. نو دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي او له نورو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه معلوماتو څخه خبر شي چې تر څو دغه ډول دروغو لینکونو باندې او دغه پیک لینکونو باندې بیا کوم کلیک وانه اخلي او یو چاته یې ونه لیږي او څوک زحمت ورته ونه کړي. هر څوک چې دغه لینک درته لیږي نو هغه لینک ډیلیټوئ او ختموئ او صرف کلیک پرې وانه اخلئ. صحیح دی، که کلیک مې پرې واخیسته نو بعضې لینکونه پکې وي نو د تاسو موبایل ته زیان رسېږي. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک کړئ ملګرو.